अस्सलाम वालेकुम د شمشاد ټلویزیون مینوالو د نړۍ د لر او بر ښاغلو پښتنو زه نزار یوسفزی د اف ټي وي دوبۍ لخوا تاسو ته په پروګرام خلیج کې کلم او پښتون کې هر کلی وی څنګه چې تاسو ته پته ده چې په متحده عرب اماراتو کې په لکونو پښتانه میشته دي دلته ژوند کوي ډېر پکې شاعران ادیبان د علم او هنر خاوندان هم دي او زمونږ د شمشاد ټلویزیون همیشه دا کوشش دی چې هغه ټول خلک وخت په وخت ستاسو په وړاندې راولو څوک چې د خپل وطن نه په زرګونو میله لرې د خپلې ژبې د خپل ادب د خپل کلتور د پرمختګ دپاره دلته هلې ځلې کوي زمونږ دا نننۍ مشاعره زمونږ د هغې کوششونو د هغې سلسلې یوه کړی ده په نننۍ مشاعره کې موږ سره ګډون کوونکي شاعران ملګري دي ښاغلی صادم شاهین ښاغلی رسول شاه تنها ښاغلی محمد کریم امین ښاغلی جهاد ګل حنیف د مشاعرې عمري شاعر ښاغلی صادم شاهین لبا د پښتو د جدید غزل د استاد شاعر سیف الرحمن سلیم صاحب په دې شعرونو باندې مایک ته د راتلو بلنه ورکم چې زړګیه صبر شه زړګیه صبر شه زه نه ورځم کوڅې پورې زړګیه صبر شه زه نه ورځم کوڅې پورې رنګ رنګ خبرې به بیا کېږي د هغې پورې او پیغلو ته وایه چې لږ خیال د لوپټو ساتي پیغلو ته وایه چې لږ خیال د لوپټو ساتي ریښې رسي بیا د پلار نیکه شملو پورې په دې شعرونو باندې ښاغلي صادم شاهین صاحب له بلنه ورکوم چې راشي او موږ په خپل کلام باندې نمانځي ښاغلی صادم شاهین صاحب د شعر نه مخکې یو څو بیته دي څه بې پرسانه له هر چا کتلیږو څه بې پرسانه له هر چا کتلیږو خو څه له پردو څه له اشنا کتلیږو دغه افسوس زما د تپوس څوک نشته دغه افسوس زما د تپوس څوک نشته څه په تیاره څه په رڼا کتلیږو زما په یتیم د هیچا زړه نه سوځي زما په یتیم د هیچا زړه نه سوځي له هرې خوا بلا بلا کتلیږو او زه به له خپلو ګیلا چاته وکړم زه به له خپلو ګیلا چاته وکړم ووایم چاته چې له چا کتلیږو او شهینه مونږ خو بېننګي نه منو شهینه مونږ خو بېننګي نه غواړو یو پښتانه په دې نه ما کتلیږو